بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی پلاستیډز. نو اول خو مونږ د دې پلاستیډز اهمیت لرا شو چې دا څه شی دی. ګورئ په دنیا کې چې مونږ ژوندي یو که نه نو مونږ د خوراکونو په وجه باندې ژوندي یو. اوس کوم خوراکونه؟ یعنې مطلب غنم، وریجې، جوار. د دې نه علاوه دال، لوبیا او چڼه. د دې نه علاوه که مونږ سبزۍ له لاړ شو، بینډۍ، ټینډه، ټماټر، الو یا نور داسې سبزیانې. د دې نه علاوه که مونږ فروټس له لاړ شو چې اپل شو که نه، سیو، کیله شوه، امرود شو یا نور داسې مطلب څومره زموږ سره فروټس دي، نو دا خوراکونه مختلف د دې په وجه باندې مونږ ژوندي یو. او دا خوراکونه د څه په وجه باندې دي؟ دا د پلاستیډز په وجه باندې دي، اسپیشلی د کلوروپلاست په وجه باندې. ټیک شو که نه؟ د دې نه علاوه که تاسو د دنیا ښایست ته وګورئ، دا شنه شنه بوټي، دا سره سره ګلونه، دا زیړ زیړ ګلونه، که نه د دنیا چې دا کوم ښایست دی دا هم زموږ سره د پلاستیډز په وجه باندې دی. پلاستیډز آر ډبل ممبرین باونډډ ارګنیلز. پلاستیډز ارګنیلز دي، یعنې مطلب د سیل په سایټوپلازم کې موجود وي او دا ډبل ممبرین وي، یعنې مطلب دوه ممبرینز وي پکې. څنګه چې مونږ په مایټوکانډریا کې ویلي وو که نه چې اوټر ممبرین بهر طرف ته او انر ممبرین دننه طرف ته، نو دغه شانتې په دې پلاستیډز کې هم زموږ سره چې کوم دی نو دوه ممبرینز وي. صحیح ده؟ containing pigments او پدې کې ورسره سوي pigments هم وي، یعنې مطلب کلر سیزونه پکې وي، کلر سیزونه. ټیک ده؟ اوس present in plant cells and photosynthetic protists. دا پلاستیډز چې کوم دی دا زموږ سره په پلانټ سیل کې موجود وي، په بوټو کې، او د دې نه علاوه په فوټوسنتیټک پروټیسټ کې موجود وي. اوس د پروټیسټ زموږ سره چې کوم دی نو درې قسمونه دي: plant like protists, animal like protists او fungus like یا fungi like protists. نو چې کوم زموږ سره plant like protists دي نو په هغې کې هم موجود وي، په plants کې او په plant like protist کې. په دې کې زموږ سره صرف دا موجود وي، نور په animal cell کې یا مطلب زموږ سره چې کوم دی نو په fungi کې، په دې کې زموږ سره یا په fungi like protist کې په دې کې نه وي موجود. ټیک ده؟ زموږ سره چې کوم پلانټ لایک پروټیسټ دي نو تاسو به وایئ چې دا اوس څه دي؟ نو دا د پلانټ په شان دي وي خو پلانټس نه وي. یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی د الجي قسمونه دي، لکه کلیمډوموناس شو، والواکس شو، یوګلینا شوه، سپایروجایرا شوه، نو دا زموږ سره پلانټ لایک پروټیسټ دي. په دې کې هم زموږ سره پلاستیډز موجود وي او چې کوم پلانټس دي نو په هغې کې هم موجود وي په بوټو کې. د پلاستیډز درې قسمونه دي: کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. او دا خبره یاد وساتئ چې دا درې واړه یو بل ته څه دي؟ انټر کنورټیبل یا انټر چینجبل، یعنې مطلب دا یو بل ته چینج کیږي. ګوره ټماټر چې کوم دی نو دا زموږ سره اوله کې شین وي، شین په دې کې کلوروپلاست موجود وي، او دا بیا وروسته څه شي؟ سور شي. یعنې مطلب د دغې کلوروپلاست کنورټ شي څه ته؟ کروموپلاست ته. یا که تاسو سیو ته وګورئ، مڼې ته، که نه اوله کې شنه وي بیا زموږ سره سره شي، نو دا هم زموږ سره چې کوم دی نو چینج کیږي پکې یو بل ته. کلوروپلاست له به اول نمبر مونږ راشو. کلورو څه ته وایي؟ کلوروفیل ته. نو په کم پلاستیډز کې چې زموږ سره کلوروفیل موجود وي هغې ته څه وایي؟ کلوروپلاست ورته وایي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب کلورو مطلب دی کلوروفیل او پلاست مطلب دی پلاستیډ. نو هغه قسم پلاستیډ چې په هغې کې کلوروفیل موجود وي هغې ته مونږ څه وایو؟ کلوروپلاست ورته وایو. اوس کلوروفیل څه څیز دی؟ نو کلوروفیل چې کوم دی نو دا زموږ سره یو ارګینیک مالیکیول دی چې په دې کې زموږ سره څه چل کېږي؟ فوټوسنتھسس دپاره ریسپانسیبل دی. په کوم کې چې خوراک جوړېږي فوټوسنتھسس پکې کېږي. ټیک ده؟ موسٹ امپورټنټ اینډ موسٹ ابنډنټ دا چې کوم کلوروپلاست دی پکې مونږ خو وایو چې د پلاستیډز درې قسمونه دي، خو دا کوم چې کلوروپلاست دی نو دا په دې درې واړو کې څه دی؟ موسٹ امپورټنټ دی، ډېر زیات ضروري دی، اینډ موسٹ ابنډنټ دی، او د دې نورو نه دا په مقدار کې هم سیوا دی. ټیک ده که نه؟ ان ګرین پارټس دا د بوټي په شنو حصو کې موجود وي، اسپیشلی لیوز، مطلب خاص کار په پاڼو کې موجود وي، ویر فوټوسنتھسس ټیکس پلیس. په کوم ځای کې چې څه چل کېږي؟ فوټوسنتھسس کېږي. فوټوسنتھسس څه څیز دی؟ د نور د رڼا په موجودګۍ کې چې کله بوټي خپل خوراک تیاروي دې عمل ته څه وایي؟ فوټوسنتھسس وایي. ټیک ده؟ نو زموږ سره دا فوټوسنتھسس د چا په وجه باندې کېږي؟ دا د کلوروپلاست په وجه باندې کېږي. په دې وجه باندې
زمونږ سره کلوروپلاست په هغه ځای کې موجود وي په کوم ځای کې چې فوټوسنتسیس کیږي، یعنی مطلب شنې ځای چې کوم وي. ولې دا شنې وي؟ ځکه چې کلوروفیل زمونږ سره څنګه کلر وي؟ شین وي. په دې وجه باندې د دې کلوروپلاست کلر شین وي، او په دې وجه باندې د دې غونډې پاڼې کلر شین وي، او په دې وجه باندې د دې غونډ بوټي کلر چې کوم دی نو شین وي. ټو ممبرینز د دې کلوروپلاست زمونږ سره دوه ممبرینز وي، اوټر ممبرین بهر طرف ته او انر ممبرین دننه طرف ته. ټیک شو؟ یعنی مطلب که تاسو دې ډایګرام لراشئ نو دا زمونږ سره چې کوم دی نو ډایګرام دی د کلوروپلاست او دا مونږ کټ کړی دی داسې. ټیک ده که نه؟ په منځ باندې نیم کړی دی، یعنی مطلب که ته بال په منځ باندې نیم کې او هغه یو طرف یې بیا ګورې نو دا مونږ ته داسې ښکاري. ټیک شو؟ اوس په دې کلوروپلاست کې چې کوم زمونږ سره دوه ممبرینز دي، مونږ وایو چې دا ډبل ممبرین باونډډ ارګنیلز دي، نو دا پکې اوټر ممبرین دی، دا بلیک کلر کې چې کوم داسې تللی دی. ټیک ده که نه؟ داسې. او دا ریډ کلر کې چې کوم تللی دی نو دا زمونږ سره څه شی دی؟ انر ممبرین دی. نو د بلیک کلر ته دلته مونږه اوټر ممبرین لیکلی دی او د ریډ کلر ته مونږه انر ممبرین لیکلی دی. ټیک ده؟ د دې نه علاوه زمونږ سره چې کوم د اوټر ممبرین او د انر ممبرین نه دننه چې دا کومه علاقه ده، ټیک ده که نه؟ دا خالي علاقه ده کومه، نو دې خالي علاقې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږه سټروما وایو. څه ورته وایو؟ STROMA، سټروما ورته وایو. او یاد ساتئ په دې سټروما کې زمونږ سره ځای په ځای باندې داسې ډیری شکل کې سیزونه پراته دي ځای په ځای باندې. دې ته څه وایي؟ دا چې کوم یو سیز دی که نه، یو سیز دا د پینټا ګولۍ نه دي، پینټا ماشومانو له چې کوم ټاپي تاسو ورکوئ، پینټا ورکوئ ګولۍ، نو دا د دې په شکل کې داسې په یو بل باندې د پاسه پراته وي. یا دا ماتې روپۍ نه وي، 1 روپۍ 2 روپۍ 5 روپۍ 10 روپۍ، دا کوم چې ماتې سکې په شکل کې چې کوم وي دا چې ته په یو بل باندې د پاسه کېدي، نو د یو ته پکې وایي تایلاکایډ. څه ورته وایي؟ تایلاکایډ ورته وایي. ټیک ده؟ او ډېرو ته څه وایي؟ تایلاکایډز. خو چې بیا کله دغه تایلاکایډز په یو ګروپ کې داسې په یو بل باندې د پاسه راجمع شي نو یو خاص سټرکچر جوړ کړي. د ټول سټرکچر ته بیا په شریکه باندې څه وایي؟ دې ته په شریکه باندې ګرینم وایي. د ټول سټرکچر ته څه وایي؟ ګرینم. خو دا د یو ته ګرینم وایي، نو دا یو ګرینم شو، دا بل ګرینم شو، دا بل ګرینم شو، دا بل شو، داسې ځای په ځای باندې، نو دې ټولو ته په شریکه باندې بیا ګرینا وایي. GRANA، ګرینا. ټیک ده؟ او دا یو ګرینم د دې بل ګرینم سره په یو سیز باندې اټیچ وي، دې ته څه وایي؟ انټرګرینم. انټرګرینم. خو یاد ساتئ څنګه چې د یو ته ګرینم وایي د ټولو ته په شریکه باندې ګرینا وایي، دغه شانتې د یو ته انټرګرینم وایي خو د ټولو ته په شریکه باندې انټرګرینا وایي. ټیک ده؟ او تاسو ته ما وایي چې مطلب دننه چې کوم دا خالي علاقه ده په دې کې زموږ سره فلویډ موجود وي، اوبه شانتې پکې موجود وي، په هغې کې زموږ سره دننه مختلف قسم انزایمز او سالټس او مختلف قسم ارګینیک ان ارګینیک سیزونه پکې موجود وي او دې ته په شریکه باندې څه وایي؟ سټروما ورته وایي. ټیک ده؟ ښه، اوس به تاسو وایئ چې دا تایلاکایډز د کوم ځای نه راغلي دي؟ دا پکې څنګه دننه موجود دي؟ نو ګورئ ورته. In early stages of chloroplast development، کله چې کلوروپلاست په شروع کې ډیولپ کیږي، جوړیږي په پلانټ سیل کې، نو څه چل کیږي؟ some vesicles bud off from inner membrane. دا چې کوم inner membrane دی، صحیح ده که نه؟ inner membrane، نو د دې نه څه vesicles چې کوم دی نو څه شي؟ bud off شي. vesicles څه ته وایي؟ داسې ګول ګول سیزونه. ټیک ده؟ دا دي bud off شي، یعنی مطلب راوشو کیږي دي and fuse together، او دا د یو بل سره فیوز شي داسې بیا. ټیک ده که نه؟ د یو بل سره میلاو شي within stroma، په دې سټروما کې دننه and form thylakoids، او د دې نه بیا زموږ سره چې کوم دی نو څه جوړ شي؟ thylakoids جوړ شي. ټیک ده که نه؟ د thylakoid membrane contain chlorophyll، او په دې thylakoid په دې membrane کې زموږ سره چې کوم دی نو څه موجود وي؟ بیا chlorophyll پکې موجود وي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب که دا زموږ سره څه شی دی؟ د تایلاکایډ ممبرین دی که نه؟ که زه دا تایلاکایډ داسې غټ کړم که نه، دا زموږ سره یو تایلاکایډ شو داسې. ټیک ده؟ نو د دې تایلاکایډ په دې ممبرین کې، صحیح ده که نه؟ په دې ممبرینز کې چې کوم دی نو زموږ سره دلته څه موجود وي؟ کلوروفیل پکې موجود وي. ټیک ده؟ او د دې کلوروفیل کار څه دی؟ فوټوسنتسیس کوي، خوراک تیاروي. ټیک ده؟ اسپیشلی کوم چې زموږ سره د
فوټوسنتھسس دوه ریاکشن دي مین لایټ ریاکشن او ډارک ریاکشن نو لایټ ریاکشن زموږ سره چې کوم دی نو دا د دې تایلاکایډ په دې ممبرین کې کیږي او ډارک ریاکشن چې کوم دی نو بیا زموږ سره په دې سټروما کې کیږي ٹھیک ده لایټ ریاکشن په دې ګرینم کې یعنی مطلب په دې تایلاکایډز کې کیږي او ډارک ریاکشن بیا زموږ سره چې کوم دی نو په سټروما کې کیږي نو په شریکه باندې زموږ سره چې کوم دی نو بیا څه جوړي ګلوکوز جوړي خوراک جوړي سیمی فلوئड in chloroplast called stroma ینه تاسو ته مو چې په دې کلوروپلاست کې د نن چې کوم زموږ سره دا سیمی فلوئड دی دا نیم شان دی مطلب نه بیخي وبدي او نه بیخي ټینګ دی یعنی مطلب دا نیم شان دی څنګه چې تاسو مطلب ناششته وغیرہ په خټه دا غي په شان دی تقریبا نو دې ته سوې دې ته سټروما وایي ٹھیک ده بل زموږ سره کروموپلاست کرومو څه ته وایي کلر ته او پلاست څه ته وایي پلاستډز ته نو هغه قسم پلاستډ چې په هغې کې زموږ سره کلر وي کلر څیزونه وي پکې نو هغې ته موږ څه وایو کروموپلاست ورته وایو ټیک ده خو کلرز ادر دین ګرین شین کلر والا ته موږ کلوروپلاست وایو که نه کلوروپلاست شین کلر والا ته موږ کلوروپلاست وایو او د شین کلر نه علاوه چې کوم نور رنګونه دي نو د هغې په وجه باندې دې ته څه وایي بیا کروموپلاست ورته وایي ټیک ده ان رایپنډ فروټس دا په پخه میوه کې وي یا مطلب زموږ سره چې کوم په سبزیانو کې ټماټر ته که ته وګورې نو په هغې کې هم زموږ سره چې کله پوخ شي نو کروموپلاست پکې موجود وي او یا تاسو ته ما ووایي مطلب که زموږ سره یو سیو دی یو مڼه ده او هغه د مخکې نه شنه وي نو کلوروپلاست پکې موجود وي او چې کله بیا سره شي پخه شي نو کروموپلاست ته کنورټ شي رایپنډ څه ته وایي پخې ته او فروټس ته وایي میوې ته petals of flowers او د دې ګلونو چې کوم petals دي کنه په هغې کې هم موجود وي ټیک ده کنه اوس petals څه ته وایي نو ګورئ دا زموږ سره یو ګل شو د دې چې کوم دا ډنډر دی د ګل نو دې ته څه وایي پیډیسل ورته وایي پیډیسل او چې کوم دا پړسېدلی شانتې ځای وي دا شین دا لاندې پړسېدلی ځای نو دې ته تیلمس یا ریسپټیکل وایي او د دې نه چې کوم دا شنې وړې وړې پاڼې وتې وي دې ته سیپلز وایي سیپلز او چې کوم بیا دا رنګدارې پاڼې وي که هغه سور کلر وي که زیړ کلر وي که بل شانتې کلر وي که نه نو دې ته بیا پیټلز وایي دې پاڼو ته دا پاڼه شوه دا پاڼه شوه دا پاڼه شوه که نه یا مطلب دغه بله پاڼه شوه نو دې ټولو ته په شریکه باندې څه وایي پیټلز ټیک ده دا رنګدارې پاڼې او په ګل کې زموږ سره چې کوم دی نو بیا پسې دلته څه موجود وي سټیمنز داسې شانتې څیزونه چې کوم دی نو موجود وي هغې ته څه وایي سټیمنز ورته وایي او چې کوم دا حصه ده نو دې ته څه وایي کارپل ورته وایي ټیک ده داسې د خم په شانتي چې کوم څیز دی داسې د دیچکې په شانتي داسې نو دې ته څه وایي دې ته زموږ سره چې کوم دی نو کارپل وایي کارپل اوس د دې کار څه دی د پیټلز په ګل کې څه کار دی په دې دا چې کوم دی نو اټریکټ انسیکټس فار پالینیشن انسیکټس نه دي حشرات هغه چې کوم دی نو ځان طرف ته اټریکټ کوي متوجه کوي ځان طرف ته چې دې طرف ته انسیکټس راشي انسیکټس څه ته وایي چې شپږ خپې وي ټیک ده که نه او انورټیبریټس وي نو ګورئ مطلب زموږ سره چې کوم بلبلکۍ ده که نه بټرفلای یا مطلب زموږ سره چې کوم مچۍ دي ګبین والا نو دا چې کوم دی نو زموږ سره څه دي انسیکټس دي د نورو ته هم انسیکټس وایي خو لکه په پالینیشن کې زموږ سره موسټلی دغه انوال دي نو دا اټریکټ شي ګل طرف ته او ګل ته راځي نو دوه فایدې دي د انسیکټ ته هم فایده ده ځان له خوراک مراک چې کوم دی نو اخلي د دې ګل نه او د ګل ته هم فایده ده د بوټي ته هم فایده ده څه فایده ده ورته ګورئ دا چې کوم مونږ دا سټیمن ووي دا سټیمن نر حصه ده د ګل په دې نر حصه کې چې کوم دی زموږ سره پالنګرین جوړېږي او په دې پالنګرین کې زموږ سره بیا سپرم جوړېږي ټیک ده که نه او چې کوم دا ریجن مونږ ووایو دا نو دې کې زموږ سره دلته اویول موجود وي په دې اویول کې چې کوم دی نو زموږ سره بیا څه وي ایګ وي پکې ایګ نو ګورئ ایګ خو دلته موجود دی که نه دلته موجود وي او چې کوم زموږ سره پالنګرین دی نو هغه دلته وي نو اوس که انسیکټ راشي او دلته ګرځي راګرځي نو د انسیکټ په دې خپو پسې زموږ سره پالنګرین ونښلي دا پولنګرین چې کوم دی نو د دې په انسیکټ په دې خپو پسې نښتې وي خو چې کله بیا دا انسیکټ راشي او دلته ګرځي راګرځي نو په دې ځای کې دا پولنګرین اکثر پاتې شي چې پاتې شي دي نو دغه پولنګرین بیا لاندې راتلی شي او دلته زموږ سره چې کوم
ایګ دی نو هغه سپرم چې پکې کوم جوړ شوی هغه د ایګ سره میلاو شي فرټیلایزیشن وشي امبریو جوړ شي او تخم جوړ شي بیا ټیک ده نو سره د بوټي چې کله تخم جوړ شو نو که دغه تخم بیا بل ځای وکرلی شي نو دغه بوټي نسل به سیوا شي نو بوټي ته یې څه شوله فایده شوله د دې بوټي دا نسل به بیا نه ختمیږي ټیک ده نو بوټي ته هم فایده شوه او انسیکټ ته هم فایده ده هغه تې ځان له خوراک مراک اخلي نو زموږ سره دا د کروموپلاست په باره کې خبرې شوې اوس لیکوپلاست لیکو څه ته وایي کلرلیس یعنې مطلب رنګ منګ پکې نه وي کلر پکې نه وي او پلاست څه ته وایي پلاستډز ته نو هغه قسم پلاستډ چې په هغې کې زموږ سره کلر نه وي کلرلیس وي نو هغې ته موږ څه وایو لیکوپلاست ورته وایو او د دې کار څه دی سټور فوډ دا چې کوم دی نو خوراک سټور کوي پارټیکولرلی ان روټس خاص طور په پاڼو کې خاص طور په جرړو کې یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی د دې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم موجود وي خو په جرړو کې ورسره هم موجود وي اوس د دې لیکوپلاست ځان له درې قسمونه دي ځکه چې د خوراک درې قسمونه دي یعنې مطلب نور هم شته خو مین نو چې کوم زموږ سره د درې قسمه خوراکونه سټور کوي نو د دغه خوراک په بیس باندې دې لیکوپلاست له ځان له نومونه ورکړي دي لکه ګوره امایلوپلاست کوم قسم خوراک سټور کوي سټارچ پروټینوپلاست کوم قسم خوراک سټور کوي پروټین سټور کوي او الایوپلاست کوم قسم خوراک سټور کوي آیل یعنی مطلب لیپیډز وغیرہ چې کوم دی دغه سټور کوي نو په دې وجه باندې دی لا د دې سټارچ پروټین او لیپیډز یعنی آیلز د دې په وجه باندې دی لا بدل بدل نمونه ورکړي دي امایلوپلاست پروټینوپلاست او الایوپلاست ٹھیک ده اوس زموږ سره چې کوم دی نو دا امایلوپلاست چېرته موجود وي دا په پوټیټو په الو کې موجود وي په میز جوار کې او په رایس وریجې وغیرہ چې کوم دی په دې کې موجود وي پروټینوپلاست په چا کې موجود وي کوم چې زموږ سره دال دي بین یعنی مطلب زموږ سره چې کوم لوبیاګان دي پی مټر دی او پی نټس کوم چې زموږ سره د مونګفلي دي په دې کې زموږ سره موجود وي او الایوپلاست چېرته موجود وي دا په مسټرډ کې یعنی مطلب شلشم چې کوم دی ګوره د شلشم نه مونږ تیل وباسو که نه آیل ترې وباسو یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی الایوپلاست هلته موجود وي دغه شانتې سنفلاور نرپرست چې کوم دی د هغې نه مونږ تیل وباسو که نه نو آیل نو دلته هم زموږ سره چې کوم دی نو دا موجود وي د دې نه علاوه ستاسو په دې کتاب کې ساینټیفیک انفارمیشن ورکړي دي چې په مایټوکانډریا او کلوروپلاست کې خپل ډي ان اے موجود ده او خپل رایبوسومز پکې موجود دي خو یاد ساتئ هغه رایبوسومز کوم قسم رایبوسومز دي 70S رایبوسومز کوم چې زموږ سره په بیکټیریا کې هم موجود دي ټیک ده مطلب 80S پکې نه دي نو دا زموږ سره چې کوم دی نو دا لیکچر شو اوس یې مونږ سرسري خلاصه زر وایو چې پلاستډز چې کوم دی نو دا زموږ سره انتهایی د کار څیزونه دي دا ډبل ممبرین باونډډ ارګانیلز دي او په دې کې زموږ سره پیګمنټس موجود وي یعنې مطلب یا زموږ سره شین پیګمنټ وي یا چې کوم دی نو بل قسم پیګمنټ وي نو موسټلی پکې دا زموږ سره چې کوم دی نو موجود وي پیګمنټ او پریزنټ ان پلانټ سیلز دا په پلانټ سیلز کې موجود وي او په فوټوسنتیټیک پروټیست کې موجود وي د دې درې قسمونه دي کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کلوروپلاست لکه مونږ راشو نو کلورو مطلب دی کلوروفیل نو په کوم پلاستډ کې چې کلوروفیل موجود وي هغې ته کلوروپلاست وایي دا زموږ سره موسټ امپارټنټ دی او دا په ګرین پارټس کې د بوټي موجود وي خاص کر په پاڼو کې موجود وي ځکه چې هلته زموږ سره فوټوسنتھسس کیږي ټیک ده د دې زموږ سره دوه ممبرینز دي اوټر ممبرین او انر ممبرین نو دا زموږ سره چې کوم دی نو ډایګرام دی اوټر ممبرین ټیک شو کنه دا بلیک کلر کې چې کوم دا اوټر ممبرین داسې راغلی دی په دې ځای باندې نو دا زموږ سره اوټر ممبرین شو د ریډ کلر کې چې کوم راغلی دا زموږ سره انر ممبرین شو یو ته زموږ سره چې کوم دی نو تایلاکایډ وایي دې ډیري ته ګرینم وایي او د ټولو ډیرو ته په شریکه باندې ګرینا وایي دا یو ګرینم چې د بل ګرینم سره په کوم سیز باندې کنیکټ دی هغې ته انټر ګرینم وایي او دا چې کوم ټوټل زموږ سره دا کنیکشن دي دې ته په شریکه باندې انټر ګرینا وایي او دلته چې کوم زموږ سره دا سیز دا د نن ریجن کوم موجود دی په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو مختلف قسم سیزونه موجود وي دې ته څه وایي سټروما ورته وایي ټیک ده ښه اوس زموږ سره چې کوم دی نو په ارلی سټیجز کې چې کله کلوروپلاست ډیولپ کیږي نو د انر ممبرین نه ویزیکلز چې کوم دی نو بډ اپ شي او دغه ویزیکلز بیا د یو بل سره فیوز کیږي او تایلاکایډز کې جوړ شي ټیک ده د تایلاکایډ په دې ممبرین کې دننه کلوروفیل موجود وي دلته چې کوم دی نو زموږ سره د فوټوسنتھسس سټارټ کیږي لایټ ریاکشن او د لایټ ریاکشن نه بعد بیا ډارک ریاکشن په سټروما کې کیږي نو په شریکه باندې فوټوسنتھسس مکمل شي او خوراک جوړ شي یعنی مطلب ګلوکوز جوړ شي ټیک ده
دا چې کوم سیمی فلویډ دی نو دې ته موږ څه وایو سټروما ورته وایو ټیک ده. اوس کروموپلاست نو کرومو څه ته وایي کلر ته وایي او پلاست نو هغه قسم پلاسترز چې په هغې کې کلرز وي یعنې مطلب بغیر د ګرین نه نو هغې ته بیا موږ څه وایو کروموپلاست ورته وایو. د دې چې دا زموږ سره چې کوم دی نو په رایپن فروټس کې موجود وي کوم چې پخه میوه ده او پیټلز اف فلاور کې چې کوم دی نو موجود وي. نو تاسو ته ما ووایي په ګلونو کې چې کوم دا رنګدارې پاڼې وي که هغه سرې وي که هغه زیړې وي که هغه زموږ سره بل قسم رنګ وي نو دا د څه په وجه باندې وي د کروموپلاست په وجه باندې وي. د دې فایده څه ده دا ځان طرف ته انسیکټ اټریکټ کوي. نو دوه قسم فایدې دي. د انسیکټ هم فایده د ځان له خوراک اخلي او د دې په وجه باندې پالینیشن کیږي. پالینیشن څه ته وایي چې کله د دې نر حصې نه پولن ګرین راشي د دې ښځې حصې په دې سټیګما باندې پرېوځي نو دې عمل ته څه وایي پالینیشن ورته وایي. نو بیا چې دا کله لاندې راشي او دلته زموږ سره د ایکس سره میلاو شي هغه عمل ته بیا فرټیلایزیشن وایي او د هغې په وجه باندې بیا امبریو جوړ شي او بیا زموږ سره سیډ جوړ شي تخم جوړ شي. دا د دې بوټي فایده ده نسل یې بیا نه ختمیږي. کله هم دا تخم په خپله یا یو ځای کې پرېوځي او راوخیږي نو دغه قسم بوټی به ترې جوړېږي او یا که ته دغه تخم بل ځای کې وکرې نو هم دغه قسم بوټی به ترې راخیږي ټیک ده. لیکوپلاست کلرلیس پلاسترز دي. د دې څه خاص کلر نه وي زموږ سره. دا چې کوم دی نو خوراک سټور کوي. د خوراک د سټور کولو په بیس باندې زموږ سره قسمونه دي امایلوپلاست پروټینوپلاست او ایلایوپلاست ټیک ده. تاسو ته په ساینټیفیک انفارمیشن کې دا وایي چې څنګه زموږ سره په مایټوکانډریا کې دننه خپله ډي ان اے او رایبوسومز دغه شانتې زموږ سره په دې کلوروپلاست کې هم خپله ډي ان اے او رایبوسومز موجود وي ټیک ده.